فمجمع الزوائد کی حدیث رازی انس رضی اللہ عنہ فرمائلی دی كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل رجب چې کله به د رجب مبارکه میاشت را داخله سوه نو محمد عربي صلی الله علیه وسلم با دا دعا ویل اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان یا الله زمونږ لپاره په رجب او شعبان میاشتو کې برکت واچوي او مونږ تر رمضان المبارک په خیر ورسوي او دا دعا د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خپل امت ته تعلیم دی چې کله د رجب میاشت را داخله سی نو د محمد مصطفی علیه السلام امتیان به هم دا دعا وایي فعمل اليوم واللیله کې امام ابن سنی رحمه الله هم نقل کړی ده او دا شان په حلیة الاولیاء کې هم راځي او په المعجم الاوسط الدعاء د امام التبرانی په دې کې هم دا روایت نقل شوی دی